هو کتونکو د مې نه پس یو ځل بیا تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی وایم شیخ صاحب څه وظیفې دي خلکو ته وظیفې وایي او څه خلک وایي ذکر دی نو په دې وظیفو او ذکر کې فرق څه دی دا کوم وظیفې چې نن سبا مروج وظیفې دي په دې د دې چې دی په شریعت کې هیڅ حیثیت نشته دی د خلکو چې کوم جوړ کړي دي صحیح شوه خو لیکن بعضې وظیفې داسې شته دی چې هغه په شریعت کې د هغې ثبوت شته دی سورت فاتحه صحیح ده دا مثلا په دم کولو کې د نبي صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي ټیک شوه همدغه رنګې بعضې اذکار بسم الله لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دعا څوک وایي زهر پې اثر نه کوي نو بعضې ادعیه هغه شته دی چې کوم د نبي صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي ټیک شوه هغه مونږ په دعوې سره ویلی شو چیرې ته دا دعا کوه انشاءالله الله رب العزت به تا ته څه نقصان نه رسوي پوه شوې بعضې وظایف داسې دي چې هغه بیا تجربې سره تعلق لري ټیک شوه کوم چې تجربې سره تعلق لري هغه مونږ داسې شکل کې نشو ویلی چې یاره لکه دا چې مسنون طریقه وي دا ویلی شو چې یاره دا طریقه ما استعماله کړې د الله رب العزت په دې کې فایده اچولی انشاءالله العزیز په دې کې به فایده وي او ما 100 پیره ویله کېدای شي بل سړي ته په 200 پیره باندې ګوره د دې خبرې او د بلې خبرې څه فرق شو یعنې مونږ عوامو ته لکه دغه کوو که نه چې وضاحت وشي یاره ګوره اوس ما وویل چې یاره هغه وظیفه او دا هم وظیفه ده دا هم ذکر دی فرق دا شو که نه چې هغې کې ما وویل چې ګوره هغه د نبي صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی او ثابت شي چې ته په اعتماد سره ویلی شي هغه د ایمان حصه ده بلکل هغه زمونږ د ایمان حصه ده چې یاره دا د نبي صلی الله علیه وسلم خبره غلطېدی نه شي بلکل په هغې به یقین ساتو اما چې کوم زما د تجربې خبره ده نو هغه به داسې وایو چې انشاءالله العزیز په دې کې به فایده وي یعنی دا زما یو خاص داسې نه چې د دې نسبت نبي صلی الله علیه وسلم ته وکړو نو مونږ به چې دی داسې کوو چې یاره یو شی ما ته په هغې کې فایده ښکاري مثلا یو مثال زه تا ته وایم چې سړی ووایي چې یاره په آیت کرسي چې کله انسان په یو مریض باندې ووایي نو الله رب العزت چې دی که هغې باندې څه د نظر اثر وي الله رب العزت هغې ته چې دی شفا ورکوي نو په دې کې مونږ دا ویلی شو چې انشاءالله العزیز الله به دې ته شفا ورکړي چې څوک 3 کرتې آیت کرسي ووایي صحیح شوه نو اما که چېرته یو دا څوک وایي چې یاره والا دغه وظیفه ده او دا وظیفه زه تاله در کوم او زما درته اجازه ده دا ثبوت چېرته راغلی دی نو ته صحیح ده مونږ د قرآن کریم نه چې دی تبرک حاصلوو خو له یو شی مطلق دی هغه به مطلق پرېږدو صحیح شوه اما چې ته هغه وایې چې یاره زما تا ته اجازه ده دا طریقه مونږ د کوم ځای نه کړه ما تاله اجازه درکړه او خلاص ته چې دی اوس دغه دم په خلکو ویلی شیخ صاحب هغه دمونه بیا داسې خطرناکې که نه داسې نه چې د قرآن څه وظیفه ورښیي یا د قرآن څه آیات ورته وښیي ځینې خلک خو د قرآن باقاعده آیاتونه ورښیي چې دا آیاتونه وایه یو خو به دا قاعده مونږ ذهن کې کیدو چې هغه دم کې هغه الفاظ چې په هغې باندې انسان نه پوهېږي هغه اکثر د جادوګرانو کار وي اکثر نو داسې الفاظ چې په هغې باندې انسان نه پوهېږي هغه په دم درود کې باید بالکل استعمال نشي او کم خلک چې داسې الفاظ استعمالوي چې په هغې باندې انسان نه پوهېږي چې یاره دې څه وویل نو ته پوه شه چې دا انسان دې کې دا چې دی ضرور چېرته د شیطان په لاره روان دی دا چې دی چېرته جادوګر دی او یا چې دی هسې دوکهمار دی خلک چې دی دوکه کوي دې دوه خبرو نه شي نو دا یقین مقصد دا دی ما تاسو ته وویل چې انسان به ته دا قرآن و سنت زموږ دپاره میزان دی که څوک دم کوي د قرآن و سنت په طریقه باندې بعضې وخت کې ځینې خلک وي راشي زنانه ورته په نوم ورته لاس کېږدي یا په سر ورته لاس ایښی دا چې دی جایز نه دی په دغه کې اسلام کې ته زنانه بدن چې دی ټچ کې پوه شه چې دا دمګر نه دی دا چې دی شیطان دی صحیح شوه یو مثلا یو انسان دی راشي حتی که زنانه سره راشي خو لیکن هغه تا ته وایي چې یاره خپل خاوند ورسره کښېنئ محرم نه بغیر هغه چې دی او نه چې دی هغه ښځې ته نږدې کېږي او نه چې دی هغې سره ټچ کېږي او قرآن باندې هغه دم کوي واضح آیاتونو باندې دم کوي نو انشاءالله العزیز یعنی امید دی چې دغه انسان هغه په صحیح عقیده باندې صحیح ده شیخ صاحب د ټچ کولو خبره تا وکړه نبي صلی الله علیه وسلم خو هغه زنانه چې لاس یې رامخ کې بیعت دپاره
بیعت او هغه ورسره چې کومه چې لاس سیټ ته کار عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم چېرته د زنانه لاس چې دی نه دی ټچ کړی حالانکې د بیعت دپاره دا ضروري ده د بیعت به یې هم کوه جی جی ډېره مننه شیخ صاحب